د ګناه خطرناک نتایج سری زمنګ موضوع اندار د ګناونو خطرناک نتایج خو ډیر شي دي هغه په دې نیمه ګنټه کې او په درې پاوسات کې بده کې خو هغه نه پوره کیږي خو موږ به مختصر یو لس اسباب ذکر کو لس دا لس نتیجې به ذکر کو چې د ګناه په وجه باندې لس خطرناک نتایج انسان ته ملاويږي او مخامخ کیږي وسره اول نمبر د زړه تورواله د ګناه په وجه باندې زړه توري او دا خبر اکثر منګه مخکې کړیم دي صرف تکرار یې کو قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون دا سنت لکه دا خلک چې ګمان کوي د خلکو په ځړونو باندې زنګ راوستلې دي هغه ګناہوں چې دیو کم کړی د ګناه په وجه پسله کې تورواله پیدا کی زنګ پیدا کی او بیر دی مراتب دی خپل لاول دا زنګ راشي بداین روستا تبع راشي بیا ختم راشي بیا قفل لاول زنګ بیا طبع بیا ختم مہر پیواله شي بیا اخر کې جرندر امر قلوبنا اقفالها قران کې چې الله فرمایلی دي خلکو په زنو باندې جرندې دي طرف اصله بالکل بنش نبی نتیجه صحیح انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دوی سړی ته بیا ته انذار ورکیو کنه ورکیغه ایمان نه راوړي او حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې انسان ګناوه کی كانت نقطه سوداء فی قلبه دا یو تور داغ د پزله کې پیدا شي فان تاب واستغفر ثقل قلبه که انسان توبه وباسي استغفار غواړي نو د ځړې صفاش او که شرط توبه او استغفار ونه غواړي نو بیا چې بل ګناوه کې بل داغ پیدا شي بیا بل داغ پیدا شي حتا تعلو قلبه تر دې چې دا تورواله د پسلو باندې غالب شي دا ځړې تور شي او دا خبره موږ اکثر ذکر کړی دا چې توروالی دا مانند چې کني ظاهره کې د ځړې شیا د سکرو په شان د تور شي یا تور رنگ په شان دي قرآن دا په عربی په ژبه باندې راغلی دی او په محاوره باندې راغلی دی زمونږ محاوره د پښتنو دارا او د عرب هم دا محاوره ده چې یو شینه نفرت پیدا شي و ظلم ته تور شوی دی یا رب پلانی سړی نه مزرت تور شوی دی رته څنګه تور شوی دی رنگ یې غستلې نه نفرت به پیدا شوی دی دی پلانی شینه مزرت تور دی نو دلتا شارحین د حدیث تشریح کوي چې د زړه تورېدل معنی دا را چې نیکۍ نه زړه تور شي نیکۍ ته بے ځنه کیږي زمونږ دا اندازه موږ په خپل باندې اخلو کلم چې موږ د دین کار کوو د نیکۍ کار کوو زمونږ ته زړه کی نه ډیر په ناراسته باندې موږ پاتې ګو حتی چې مون څومره خوږ شي دی مون څومره د اطمینان او د سکون شي دی نبی صلی الله علیه وسلم اکثر بلال ته ویل ارحنا یا بلال پاس لګ راحت راکا اذانو کې چې مونږ کو چې خوشاله او هغه مونږ هغه ته زمونږ زړه کیږي کمنګا مسجد ته راځم کنه جمع لا راځم سره په دې بنیاد باندې راځو خپکیږي ورته چې خلک راته بیل مازه ونه وای نو پکور کې مونږ غړې ته ګورو شرجی څومره ټیم پاتې دی نو بس یا په اخري سلګورا ورسیږو یا یو رکعت نه شوي او هر ورځ هر مانځ کې خشاته بخامخا یو سب خلک پاسي دا نیکی نه زمونږ زړه تور شوی دی که زمونږ نیکی د زړه کېدلی که نه مونږ به وختي راتلی